السلام علیکم خوږو کتونکو اوریدونکو یو ځل بیا ستاسو سره د ماشومانو د حقوقو چې کومه باقی حصہ وا او لا نورې دي خبرې دي چې هغه د کولو دي د دغه پروګرام سره موږ تاسو سره مخامخ یو زه ډاکټر خالد فاروق د پاکستان نه او ډاکټر نصیر خټک د جرمني نه. ډاکټر صاحب موږ دوه پروګرامات د ماشومانو په حقوقو وکړو او پاغي کې موږ د والدینو سره خبرې وکړې چې والدین د ماشومانو په حواله باندې کم دي کارونه دي چې هغه د په خپل کور کې دننه هغه وکي او د هغې سره د ماشومانو ذهني او جسماني نشونما په ټیک طریقه باندې وشي. نننی پروګرام کې مونږه چونکې د سکرین په استعمال باندې خبره کوو چې موږ ماشومان ډیر زیات د سکرین استعمال کوي، د موبایل استعمال کوي او د هغې بنیادی وجه دا ده چې والدین خاص کر میندې هغه دې ته نه وزګاري چې هغه خپل بچو له ټایم ورکي یا د کور په داسې کارونو کې بوختي مصروف وي چې هغه ماشومان له ټایم نشي ورکولای، نو هغه په موبایل باندې مصروف کی او دا ټایم دومره ډیر زیات چې ایون دا په غنټو باندې او د ورځې په بهتر حصہ کې چې تر څو ماشوم او د شوی نه نو دا ماشوم د موبایل ته سکرین ته ناشتي. نو په دې حواله باندې به خبرې کوو تاسو زمونږ سامعین او کتونکو ته سوال غواړي په دې حواله باندې چې د موبایل او د سکرین استعمال دغه غټ نقصانات څه دي. اگر چې مونږه دواړه میډیکل ډاکټرز نه یو خو مونږه د معاشري چې کم مشاهدات دي ابزرویشنز دي مونږ د خلکو سره هغه شیر کوو او چونکې تاسو بیا سنس د میډیکل فیلډ سره تعلق دار چې انډوکراینالوجیست چې او په یو میډیکل یونیورسيټي کې پنجاب یې الته ټیچینګ او نور تاسو چې کوم ذمہ داریان دي نو په هغه والا باندې د سکرین په والا باندې زمونږ د کتونکو او اوریدونکو سره خبرې کوو. تاسو سوال غواړئ. ډیره مهرباني ډاکټر صاحب. کیسه داسې ده چې مونږ چې کله دا پروګرام شروع کړی وو نو هغه مونږ د مطلب سره شروع کړی وو چې مونږ به لکه دې کې خپل مشاهدات زیات بیانو، خپل سیزونه به زیات څومره زمونږ ستا هغلته تجربه شوې ده د ژوند زما دلته شوې ده، خپل ماشومانو براټ اپ دغو تربیت مونږ څنګه کولی شو څنګه نشو کولی. بیا چې کوم ډېرې مسلې مخې ته راځي. تیر پروګرام کې مونږ دا خبره کړې وه چې یاره د سکرین په حواله سره مونږ کیسه وکړله خو بیا هغې کې ډېر څیزونه پاتې شول. نو ما دا غوښتل چې یاره مونږ په دې پروګرام کې هغه نیمګړې خبره پوره کړو. نو د سکرین چې کوم زیات استعمال دی دا د دې حوالې سره به زه دا وایم چې مونږ یو بل کنډیشن دی هغه لکه بیماری نه ده، ډیزیز نه دی، هغه یو ډیس آرډر دی چې کوم هغه ته اوټیزم وایي. اوټیزم ته خو ماته په پښتو کې پته نشته چې پښتو کې ورته څه ویل کېږي، خو بهرحال پښتو کې هم ورته اوټیزم به وایي ځکه چې مونږ سره د دې لفظ نشته متبادل پښتو کې. نو اوټیزم هغه بیماری ده چې کله ماشوم چې کوم دی هغه ډیلیډ ډیولپمنٹ وي، سپیشلی نیورو ډیولپمنٹ ډیلیډ وي، لکه دماغ چې کوم دی هغه ورو ډیولپ کیږي، هغه خبرې په ورو زده کوي، خلکو سره ملویدې نشي، محفل کې نشي کېناستی، لوبې بل چا سره نشي کوي، خپل ځان ته لګیا وي، په یو سیز باندې کنسنټریشن نشي کوي، یو لکه خیال په یو ځای باندې مجتمع کولی نشي. نو دا ټایپ ته مسلې هغه ته وي، نو دې ته اوټیزم وایي. نو د دې سره چونکې د موبایل استعمال سره یو دغه سي ټایپ ته نور هم علامات چې کوم دي هغه راښکاره کیږي چې هغه دغه د دې سره پیرلل وي یا دغه سي علامات وي. نو دی وجه نه هغه ته وایي ډیجیټل اوټیزم یا ورچوال اوټیزم چې هغه د سکرین سره. د ورچوال اوټیزم چې کوم دی هغه د موبایل د استعمال د وجې کیږي. اوس چې ماشوم دغه چې کوم د 2 کالو 3 کالو 4 کالو 5 کالو دا دومره د پرایم ټایم دی د برین ډیولپمنٹ لپاره او باډي ډیولپمنٹ لپاره، لرنینګ لپاره، کوګنیشن لپاره کنه چې کوم برین ډیولپمنٹ کیږي او د ټیم کې هغه زده کړه کوي. ډېر ماشومان ډېر زیات زده کړه کوي د ټیم کې. اوس چې موږ هغه یو ورچوال یا ډیجیټل دنیا ته وروښتي وي چې هر څیز په پروتو کیږي هملاست یا پناست کیږي، هغه حقيقي دنیا نه وي. د حقيقي دنیا نه باندې دا سړی چې هغه سکرین په دنیا کې وي. نو دا سړی چې کوم دی دا ماشوم چې کوم دی دا هر څیز په سکرین کې درنه ویني، خو سکرین نه بهر دنیا غته رخکاری. اوس دی چې کله ته د سکرین نه را دی خو کوي نو هغه چا سره خبرې نشي کولی، هغه مور پلار سره کنټاکټ نشي ساتلی، آی کنټاکټ هغه نوي، هغه چې صرف سکرین ته پکاتو کې تکړوي، نور یو څیز باندې نه پیږي. بیا هغه خپل خبرې نشي کولی، لکه دا سپیچ کوم دی دا هم ډیلیټ وي. دغه سي لکه
د خپو طاقت چې کوم دی، لاسونو طاقت چې کوم دی، دا ټول سيزونه چې کوم دی دا ډیلیټ وي. دا ټیک ته ډاکټر صاحب. نو اوس دا ماشوم دیو جن ته به وي ډیجیټل اټیزم. دا ټیک ته د ټول پروسس ته یا د ټول کنډیشن ته بیا وایي ډیجیټل اټیزم. ټیک ته اوس دا ډیجیټل اټیزم زموږ طرف ته ځکه پیدا کیږي چې میندې یا پلرونه چې کوم دي هغه د ماشومانو ته موبایلونه 1 غنټه 2 غنټه 3 غنټه 4 غنټه 5 غنټه څومره ورته اویلیبل وي، بیټري نه وي وهلې هغه پورې لګیا وي. بیا دا ماشومان ډیر زیات ضدي شي. دونه چې ته موبایل راخلي نو بیا هغه په ځمکه باندې سر راخلاصي، هغه وي راځي د دې نه بغیر موبایل نه بغیر گزاره نه کیږي. بالکل او دا د سي اډیکشن دی. دا دومره سخت اډیکشن دی. زه تاسو ته وایم چې یار دا دلته ما یو کیس اوریدلی څو میاشتې وړاندې د دې اډیکشن د لاسته یو ماشوم مړ شو، لکه هغه چې مور پلار کله موبایل واخیستو نو هغه سروایول نشو کولی په دې ژوند کې. دا کوم څه خبره تاسو کوئ؟ د جرمني خبره کوئ؟ د جرمني خبره کوئ؟ جرمني خبره کوم. ها په جرمني ډیولپ کړی کې دي شي. او نو دا خو د ډیجیټل اټیزم کیسه ده. خو ډیجیټل اټیزم سره سره څو نورې کیسې هم ډېرې زیاتې خطرناکې دي د موبایل استعمال سره. لکه څنګه موبایل استعمال سره دا کیسې خطرناک دي چې لکه دا کسان چې کوم دي دا چې کوم ماشومان موبایل زیات استعمالي د دوه په خپل صحت باندې والدین د تجربه وکي. لکه زمون خبره د تجربه دی وکي خپل ماشومان باندې چې کله دوی زیات ټایم ته موبایل استعمالي، دوی د موبایل تر واخلي څنګه موبایل تر اخلي نو ماشوم ته بریات شي چې راته خو واښوم ته تک دی. بیا به ماشوم ته لوګر یاد شي، بیا به تندر یاد شي، دا ټیک تندر یاد شي. نو دا مطلب دا چې کوم وخت په موبایل کې بوختي نو هغه نه د خپل لوګه، د هغه نه خپل تنده، د هغه نه خپل واشروم د تهيري هر څه دې ته فکر نه داغه دې ته فکر نه وي. دا بالکل داسې ده. و دې سره به د کډنی مسلې جوړيږي، دې سره به د قبض مسلې جوړيږي، دې سره به د مال نیوټریشن کیسې جوړيږي. نو دا ټولي او دې سره بیا دا ماشوم اکثر ورته ناست په یو بودي پوزیشن کې او یو پوسټر کې ناسي، بالکل په یو کنډیشن کې ناسي، په یو سټایل کې ناسي. بالکل او زغه ته لګي چې کدا ما سره وړو نو وخت پکې ځای کی. بالکل دا ټیک ده. او ډاکټر تاسو خپل خبر یاد ساتي په دې باندې. زه تاسو ته په دې کې خبره دا کوم، دا تاسو کوم خبر وکړه دا خو زما پرسنل ابزرویشن دی. جی زمنګ ماشومان چې کله د موبایل ته ناستي دا کچ د واړه ماشومان د 2 کالو د 2.5 کالو د دې خبره کوم. نو چې زمنګ پسې بکلا یعنی زمنګ چې ماشومان مونږ پسې بچي څوک ماشومان راغلل نو سم دستي مونږ هغه سره په لوبو باندې شو، یا په منډو شو، یا به یو بل وهل را وهل. دا اوس چې کوم ماشوم سکرین ته ناشته دی چې بل ماشوم راشي نو دې مایند کوي، یعنی دې کوشش کوي چې هغه ریپل کی اخوای کی، ځکه چې د موبایل راغلی اډسترب کیږي دې بل ماشوم ته توجه نه کوي. د سره هغه سره ایون فزیکل اکټیویټي ته بالکل دی نه تیار چې هغه سره لوبي وکي، یا سره وخاندي، یا سره خبره وکي، ځکه چې هلته د سکرین ته ځای کیږي. او بل خبره دا ده چې زمنګ ماشومان په کله موبایل کې چې ناشتي زمنګ د کور کې کوم خپل لکه د عام زمنګ د خپل خاندان نو میندې ماشومانو ته आवाज کوي چې بچی راشه ناشته تیار ده، روټي تیار ده، چای تیار ده. دا ماشوم اول आवाज نه کوي، جواب نه ورکوي، او که جواب ورم کې نو بس وای درځم خو راضي نه. او په دې کې اکثر داسې وشي چې روټي ته سړی شي، بیا اکثر وږي ود شي، یا چې موبایل ته والي تاسو خبره نو بیا ته لوګه را یاد شي، واشروم ته را یاد شي. نو دا بالکل تاسو ټیک خبر وکړه. دا زموږ خپل پرسنل ابزرویشن دي. ډاکټر صاحب داسې واقعیات چې هغه څنګه زموږ معاشره خو لکه تھرد ورلد کنټریز یو منګه، او دلته کې زموږ د خلکو ایکسپوژر هم هغه شان نه. نو دا تاسو تجربات تاسو څنګه په یورپ کې ژوند کوي او دا هغه زه خلکو ته ډیر زیات ډیولپ کړی لکه ډیر منغو چې دا خو بالکل 100% به ټیک همي، او دا اوسره به شاید چې داسې واقعیت نه راځي. زموږ په علاقو باندې یو گیم به مخکې کېده، اوس هم شته، پبجي به وته وي، او په هغه کې به لولوي خلک کوم واړه او ټول به پکې بوختو، او په هغه کې څه فایرینګ او داسې واقعیات چې لکه هغه دا ول او هغه ول او ایون هغه وازونه هم پکې راځي، کمیونیکیشن پکې کېږي. په یورپ کې، په امریکا، کاناډا کې داسې قسمه سيزونو داغي شته او کنيشته، داغي کانسیکوینسز سدي، او الته کې دا خلک څنګه کنټرول کوي، دا سکرین نه ماشومان څنګه کنټرول کوي؟ دلته خو د سې دې کنه چې یو خو بیا به مونږ وایو چې دلته کې خو چون کې حکومت هم ډیر زیات انوالومنت لري په دې سيزونو کې، او مونږ خو بدبختانه پښتنو حکومت نشته. دا بالکل پښتانه بالکل
د آدم علیه السلام په زمانه کې اوسېږي، بالکل قبایلي ژوند دی، هیڅ شی نشته، پولیس یا بل نور د ټولې محکمې صرف بس یو خاص مقصد راینا لپاره دي، نور د دې څیزونو څه مطلب نشته. لکه څه دا د اسلام دا ډېره بدبختي ده، هم. او دې باندې پولیس والا یا نور محکمې یا نور خلک د خفه کېږي نه، دا لکه یو بربنډ حقیقت دی، لکه موږ نه وایو. او دلته کې د اوس څو ورځې کېدای شي اوس په بي بي سي باندې هغه خبر پروت دی، د څو ورځې مخکې هغه ماشوم بیا راونیوله، چونکې هغه خبر بیا راتازه شو. په دې امریکا کې یو ماشوم و په 2012 کې 2012 کې هغه یو خپل ملګری په چکوان وهلی و. ها نو دغه گیم وو، په هغه کې هغه سلندر مین هغه ته ویلی و چې راځي چې ته به د خپل ماشوم د بل ملګری د چې کومه دا وته په چکوان وهي او لایو به وهي او ماته به خای او ویډیو به نه جوړه خای به بزست او بیا به زتا لکه دغه چې کوم دی کور ولا د چې کوم دی هغه به زه به ټول مړ کم او د سی په کوم د بلیک میل کړي و. نو بیا غي دا نو هغه جنې بیا هغه ته سزا ملو شو چې دا به 40 کاله په دغه کې وی دا سنټر کې وی، جیل کې نه، دا چې کوم سنټر دی هغه خو لکه دا هیلث سنټر وی کنه چې لکه التبا دا چې کوم نفسیاتي مریضانو د لپاره کوم سنټر جوړ دی، دا به الته کې 40 کاله بدلته تیری 40 years پورې. نو 40 کاله. ها نو بیا غي پرې هغه کې د وکیل د بي بي سي راخستم ځکه چې بیا هغه مشمول ته نه پټه شو، بیا چې پټه شو بیا هغه ته پته نه لګی چې سرته لاړ شم، بیا په یو ځای کې ونی ولا او بیا ونیولې ده کنه واپس راوست. نو او نو لکه دلته کې چونکه والدین او حکومت دواړه ډېر سخت په دې سیس باندې یاره دې کې ډېر خبرې را دي چې زبته یو بل دې سره کیسو کما، چونکه زموږ طرف ته خود دې موبایل استعمال اورال هم دسه دومره بد دي کنه، کتانه چې تصویر وستو چرته درنو وستو څنګه درنو وستو چرته پوسټ کو او چرته ولګو ویډیو چې جوړ کړه، هیڅ ته پوسټ نشته. لکه دلته کې مونږ چې کله سکول ته لاړ شو، سکول ولا مونږ نه یو فارم ساين کی، هغه وی چې رستا ماشوم کده ست ایونت کې تصویر راغی. دا واقعیا ډاکټر صاحب دا یاد ساتي، دا واقعیا ډیره اهم ده چې کله زه جرمني ته درغلم تاسو دا قسمه ته کړی و او ما چې چرته مقرره شنو مونږ به دا خبره کوو. نو دا د مونږ د کتونکو اوریدونکو ته لګوټي مونږ چې په پیسې وته وایو، مونږ په پښتو کې مونږ په پیسې وایو لفظ په لفظ چې زمونږ مشران په دې باندې زموږ مور پلار په دې زمونږ والدین په دې باندې خبر باندې پوي شي. دا واقعیا تاسو مونږ ته وایي. نو هغه مونږ ته دا وایي چې بای تاسو دا تصویر دی دا مونږ په ویب سټ باندې ولګو او کنه ولګو مونږ هغه ته ریټن لکه دا څنګه دی چې مونږ ته په ټلیفون باندې و یا څه تاسو تر نو کنه هغه ته به ریټن ورکړي ته به هم ورکړي او مشوم به هم ورکړي، ګوډه به کنسنت ورکړي او داسې. بیا زما د دلته یو پروګرام و د کرکټ، نو هغه کې زما د مشومانو مستر لاړو، نو لکه دلته کې مونږ کرکټ انټروډیوس کوو د سوسایټي ته، نو هغه کې زه هم لاړم ما فیملی او مشومان ټول لاړو. نو زما د یو مشوم چې کوم دی نو هغه په هغه کې بیټینګ کوو، نو هغه کې تصویر په هغه موقع باندې استری شوی و. بیا مان د هغه کرکټ اسوسییشن ولته لوکل چې کوم دی هغه مان ته پوسو کو چیرې مونږ دا تصویر په پلان کې ویب سټ باندې د دې صوبې 200 کلن دغه د سلیبریشن دی، نو هغه د لپاره مونږ ته د تصویر پکار دی که تاسو کانسنت وی چې په هغه ویب سټ باندې ولګو، که تاسو کانسنت نه وي بیا مونږه نشو لګولې. یعنی هغه چې مونږ اول کم سیز د لپاره ورکړو نو هغه مونږ اجازه صرف یو سیز ته ورکړو، اوس دویم ځای ته وړي نو دویم ځای ته بیا ته اجازه تالي بیا اجازه تخلي د سنشته د چې لکه تا یو د تصویر واخستو بیا سکوي چې سدي په وکړل. یو خبر ډاکټر صاحب بل تاسو ماته کړی و، ما چې هغه د اوریدونکو ته وایو چې تاسو کله ماشوم سکول ته داخلوي نو هغه ماشوم نه هغه یو ریټن اخلي خبر وکړي دا د سی وی هغه د سی وی چې دا پتا ته چې کوم ماشوم هم دی هغه چې کله سکول ته تنه نه باسي نو سکول کې هغه فارم درکې نو هغه چې په جرمن کې وی نو هغه ته په جرمن کې ایکسپلین کې دا وایي چې وګوره به موبایل باندې وګوره ترانسلیټ کا چې څنګه ته ګورې ته وګوره ځان په پوي کا او بیا ماشوم په پوي کا او ماشوم نوم تاسو کې ته پوي شو او کنه شو پوي ولې چې دا چې ته موبایل سکول ته راوړې دا چا بل چا تصویر ته د هغه د کانسنت نه بغیر اوويستو د استاد اجازه نه بغیر تصویر نشي استعمال د الګ تصویر د جینې تصویر تا اوويستو او تا پوسټ کو نو دا غټ کرایم دی. نو دی باندې لکه نور ټول سيزونه باندې موږ ورته پیرنټ صرف دستخطو کو بس پوری
ها وای تیسیس باندې به ماشوم هم دستخط کوي، ماشوم په خپل دستخط کې چې چا تصویر به نه وباسم بغیر اجازه نه. ماشوم به هم کوي او والدین به هم کوي. که ماشوم کو نو والدین او ماشوم دواړه ریسپانسیبل دي. دا ټیک ده ډاکټر صاحب مونږ لکه وټه د خپل موضوع نه دا خبر ډیره ضروري و مې او تاسو وکړئ مونږ اوریدونکو ته مونږ واپس نو راځو دا سیس ډیر ډیجیټل آټیزم ته. جی ډیجیټل آټیزم ته بیا جی راځو. مال چې مونږ زمونږ والدین چې دي هغه د ډیجیټل آټیزم چونکې دا خو یو ډیس آرډر د بیماری نه ده، خو بیا مونږ چونکې زموږ دا وخت په پښتو کې د لفظ نشته نو بهرحال مونږ به دا لفظ او استعمال کوو په معذرت سره. نو زه دا وایم چې زمونږ والدین چې دي هغه د دې سکرین د استعمال دا کمواله څنګه وکړي، ماشومان څنګه باید کنټرول کړي، څه طریقه وکړي هغه په خپل انوالو شي د ماشومانو سره په لوبو کې یا څه وکړي چې دا سکرین استعمال کم شي. ګوره چې داسې چل کنه چې کله د کار ته زړه وي نو بیا ډېرې طریقې دي. دا ټیک ده. خو دې کې ټول نه بنیادي کیسه بیا دا ده چې وخت په ورکړي. وخت ورکول غواړي ماشومانو چې هغه موږ نه ورکوو. هغه دا ډېر ضروري کیسه ده. که مور وي او که پلار وي په خپلې کمرې دننه وړوکې غوندې بال راواخله، ته خپل زوی ته وروله یا لور ته وروله، هغه یې تا ته راولي، یا خو دومره لکه د هغو ایج نه وي که نه، خو ماشومان وي او خوشحالېږي په دې بالکل دغسې ده. موږ انوالو کوو. مونږ وړوکې د کانچې وي، کانچې په خپل هغې کوه رسۍ هغه رسۍ چې تاوي کیوب سړی ماشوم ټوپ وهي یا رسۍ او تاوي هغه کېدی شي. بالکل دغسې کیوبز دي یا دغسې بلها ډېر وړوک وړوک ګیمونه دي چې هغه کېدی شي دا ټیک بس کمرې دننه په صحن کې کېدی شي. دا ټیک ده. بیا مونږ والدین چونکې چې کله د ماشومان سپورټس ته ځي که نه، دې کې هم سپورټس ته چې کله ماشومان ځي مونږ والدین سپورټس ته ورسره نه ځو، دا مونږ کې یو بله بدبختي ده. دا ټیک ده. نو پکار دی چې موږ سپورټس ته ورسره ځو که نه، هلته موږ ګورو چې دی څه کوي. موږ طرف ته خو ماشومان لاړ شي سپورټس ته، سهار نه لاړ دی کرکټ ته لاړ دی او بیا پته نه لګي څه ټیم راغی او چېرته لاړو، چا سره لاړو، ولې لاړو، هېڅ پته یې نه لګي. دا ټیک ده. دلته موږ چې ماشومان زه فوټبال ته بوځم نو زه ورسره ولاړ یم هلته بهر زه ګیم ګورم، لکه ماته ډېر خوند راکوي. دا ډېر د اطمینان څیز دی. دا خو زموږ والدین بدبختۍ نه عادت نه دي پې. دا ټیک ده. دا چې دا که عادت شو پې نو دا ډېر خوندوره کیسه ده. او ماشومان د سړي لوبې کوي ته ولاړې نو خو دا چې موږ خو سره خیر دومره ټایم یو نه اکثره او موږ دومره مصروفه کړی دی چې لکه موږ خپلو بچو ته ټایم نه ورکوو. ډاکټر صاحب ما ویل چې په زه چې دا تپوس کوم که نه ډاکټر صاحب، جی ډاکټر صاحب ستاسو دا کیسې سره زه بالکل متفق نه یم چې موږ سره ټایم نشته. پښتنو کم اټم بم جوړ کو، پښتنو کم داسې ساينس کې ترقي وکړه، کم داسې څه شی دی وکړو چې په هغې نه ټایم ورسره نشته. دې ته وایي looking busy doing nothing. دا هغه قسمه مصروفیت دی که نه looking busy چې ښکاري به ډېر مصروف او کوې به هېڅ نه. دا هغه دا ستاسو خبره صحیح ده. موږ ټایم نه وباسو خپلو بچو ته، ټایم نه ورکوو. دا خبره لکه دا به ته په خپل ټایم ټیبل کې دا به ته ټایم ټیبل کې ساتي چې دا زما د ماشومانو وخت دی. داسې ډاکټر صاحب څه داسې دغه دي دا چیک اینډ بیلنس دی، چیک لیست دی چې په هغې باندې زه د خپلو بچیانو کم از کم سکرین خو مانیټر کولی شم که نه، چې زما بچی څه شی ګوري په موبایل کې، کم گیم کوي، د هغه فرینډز څوک دي، دا څنګه کوو. د ګوګل چې کوم زه خو چونکې سامسنګ استعمالوم هغه د ګوګل استعمالوي نو ګوګل فیملی اکاونټس دي نو هغې کې ته د ګوګل پلی نه څه شم ډاونلوډ کوې نو فیملی اکاونټ کې چې ستا ماشوم لکه د 18 کالو نه کم وي نو هغه ته هم څه خاص څیزونه دي، بیا 14 نه، بیا 14 نه، بیا 12 نه، د هر ایج ماشوم دپاره خپل خپل ګیمونه او څیزونه الاوډ دي. او بیا که تا نه هغه ډاونلوډ کوي گیم نو اول به تا ته میسج راځي چې یاره دا ستا ماشوم دی او دا گیم ډاونلوډ کوي، نو ته اپروو کوې او که نه اپروو کوې نو هغه ستا په لاس کې وي، اپروډ یا ناټ اپروډ. دا ټیک ده. نو مطلب لکه تا ته پته لګي زما د ماشوم څه کوي او ته بیا هغې سره ډسکس کوې چې دا څه شي گیم دی او دې کې څه کېږي او څه نه کېږي پکې، ته نه پې پوهېږي، هغه خو پې پوهېږي که نه، هغه ته ووایي چې لکه دا څه شی دی او بیا دې کې تا سره نور څوک کوي، ملګري در سره څوک دي پکې اننون کسان، دا سیز باندې ډېر سخت چیک ساتل پکار دي چې د ده سره په دې گیم کې دي څوک. دا ټیک ده. او کېدای شي د دغه شانسن چې تاسو واقعه بیان کړه دغه ماشوم کېدای شي د څوک بلیک میل کړي او د داسې حرکت وکړي چې موږ په هغې باندې بیا هغه ایرریپیریبلي او د هغې بالکل څه بیا موږ قیمت نه شو ادا کولی. ډاکټر صاحب په نننۍ گفتګو کې ستاسو سره چې کوم خبرې وشوې پای کې خو 2-3 غټې خبرې په سمجھ کې زه یو کیسه کوم بیا
په دې کې یو څیز دا دی چې لکه اوس داسې ماشومان چې هغه الریډي اخته دي پکې هغه ته یو څیز دا کول پکار دي چې موږ دا کانفیډنس ورکړو چې تاسو چې فار ایگزامپل که څوک ته بلیک میل کوي څه شي کوي موږ به ایز ا پیرنټ تاسو سره ولاړ یو ته په دې خبره مې هغه یریږي ته حوصله ورکول دي مطلب هغه ته حوصله ورکول پکار دي چې هغه راشي واپس بالکل ماشومان دا خبر تاسو صحیح د ماشومان اکثر د پیرنټس سره داسې خبره هیزیټیټ کوي نه شیر کوي هیزیټیشن فیل کوي یریږي نو خپل ماشومان هغه په دې خبره باندې آماده کول غواړي چې کته ته د ایشو نه ګوره دا موږ سره شیر کولای شي موږ بس سره ولرو ته څوک نقصان نه رسي نو هغه د دومره کلوزنس ورکول غواړي چې هغه سیفټي محسوس کی او هغه خپل والدین سره هر خبره شیر کی ډاکټر صاحب غټي خبرې داري چې لکه ماشومان د سکرین په استعمال باندې چې ډیر زیات ټایم چې کله لګي نو یو د ټول لغټه خبره چې هغه مال نیوټریشن شکار کیږي هغه د خوراک په ټیم نه ملويږي یا په خپل کول نه غواړي هیر وته دغه شاندغي د واشروم استعمال شو دغه د وبوس کلو شو یا دغه فزیکل اکټیویټی شو دغه کډنیز باندې باثر پریوزي کاغه ګرځي راګرځي نو کانسټیپیشن بم کیږي خوراک باندې کینو اف فیډ په پاتې کیږي ویټ به کم پاتې کیږي او زړه خبر دا ټول سيزونه خود جسمانی او د ذهني نشونه لپاره خو انرژي پکار داږي تا دا ټول سيزونه په خپل ځای باندې ډېر لوی مسله ده چې دا والدین لپاره دې باندې توجه ورکول پکار دي او دا غي سره سره دا کرایمز طرف ته ځي کدا سي گیمونو کې دی اخته شي خدای مکه چې هغه کریمینل شي دا خلک یا د شي چې هغه ذهني تور د احساس کمتري کې مبتلا شي یا هغه د تنهایت د ډیر زیات تنها کېدو ښکار شي لکه هغه بیا د ډیپریشن ته ځي ډیپریشن ته لاړ شي ځکه چې د بل چا سره انټریکشن نه خالص په موبایل کې په سکرین کې بوختي نو ظاهر خبره د انتهایی د تنهایی شکار کیږي دا د سي وړي وړي سيزونه چې موږ ته په ظاهر واړه کاری خو دې ډیر لوی نقصانات دي په معاشره کې دا ماشوم یو خطرناک سټیزن جوړې دي شي نو کفرز کوم والدین په ټولو باندې مشترکه کوشش وکړي د ټولو ماشومانو د تربيت شروع شي چې دا غي سکرین ټایم کم شي لکه موږ د سکرین نه کټ کول نه شو مطلب ځکه چې کوم د داخله کټ سکرین نو دا خو بیا د دنیا سره چلی دی نشي ځکه چې دا خو سکرین نه کټ کول بالکل نه دی پکار د سکرین مناسب استعمال پکار دی دا غي مفید استعمال پکار دی ما جی دا ایکسپرت چې کوم دی هغه وایي چې 2 کالونه کم ماشوم دی هغه ته موبایل یا سکرین د سره ورکینا د 2 کال ګورو کې ته خو سره الاود نه لري اجازه الاود نه دی بیا دریونه 15 پورې چې کوم دی هغه ته 1 غنټه په 40 غنټو کې 40 ساعت کې 40 غنټو کې 1 ساعت 1 غنټه 15 نه پاسه چې کوم دی نشپک کاله او شپک نه پاسه چې کله سکول ګوینګ شي مشوم سکول ته روان شي نو بیا پکار دا چې هغه اکورډینګ ټو د سټډیز سکیجول چې کوم دی هغه ته بیا ملوي دا ټیک ده ډاکټر صاحب زموږ د پروګرام ټایم تقریبا ختمېدو ولا دی دا ډسکشن د ماشومانو وسم زما په ځین کې داسې واقعیت چې لکه نور موږ ته په دې باندې د بحث ضرورت شته خو زه به دا غواړم چې موږ د خپل کتونکو ته درخواست وکړو چې په دې حواله باندې که تاسو سره واقعیاتي تاسو سره د سي معلوماتي چې تاسو د نورو خلکو سره شیر کول غواړئ نو موږ ته په کمنټ کې ولیکئ چې موږ په هغه باندې پروګرام وکړو هغه موږ د ټولو خلکو سره شیر کو چې خلکو ته پیدا وشي ځکه دا کار زموږ مشترک دی موږ خپل مشاهدات خپل تجربات شیر کول غواړو د خلکو سره په هغه باندې د معاشري جوړه غواړو نو تاسو موږ ته خپل کمنټس عمره کوئ خپل تجاویز عمره کوئ په پروګرام کې نور ټاپکس شریکول غواړي په هغه باندې موږ ته وایي چې موږ په هغه باندې خبرو وکړو تاسو هم سره به شریک کېدئ شئ خو دا ټول کارونه به ال کې تاسو دا چینل سبسکرایب کړئ او تاسو ته دا چینل چې کله موږ پروګرام اپلوډ کړو تاسو ته هغه راځي او تاسو یې ګورئ نو ال بدا کیږي که تاسو سبسکرایب کوئ نه زه ډاکټر صاحب یو خبره کوم تاسو کوئ چې دا چې کومه خبرې دي د اخري زما خبره ده یو لس سکند داخله ما دا خبره ده چې ګوره دا خبرې موږ په خپل کوي شو دینه موږ چا منی کړی نه دا موږ ته چا ویلي نه دي دا موږ ته امریکای نه دی ویلي دا موږ ته یورپ نه دی ویلي دا موږ ته يهودو نه دی ویلي دا موږ ته پنجاب نه دی ویلي دا موږ ته فوج نه دی ویلي دا عیسائی نه دی ویلي دا زموږ خپل مسلې دي دا په کار دي چې موږ خپل کور نه حل یعنی په دې کې د حکومت د ریاست د بلچا د هیڅ چا دغه عمل دخل نشته زموږ خپل کار دی په کار چې موږ خپل کار نو په دې باندې اجازه غواړو د خپل کتونکو اوریدونکو نه زموږ سره اوسئ او معذرت هم دې غواړو چې دا خبره څوک مایند نه کړي د خبره نه مایند کړي ان شاء الله ځکه چې زموږ پروګرام د سې دې چې خلکو ته اندازه لګي نو ان شاء الله په کار د چې کلیر یو موږ هم کلیر او زموږ اوریدونکو کتونکو هم کلیر نو په لوی الله باندې سپارو د الله پامان خدای پامان